پر سکرین باندې دغه یو سونګ یا غزل واورئ، وروسته به تاسې قضاوت وکړئ چې آیا دا ای آی جوړ کړی او که دا په سټوډیو کې یو غزلچي جوړ کړی. واورئ. ستا د سترګو رڼا مې د زړه کور روښانه کړه، ستا د مینې په یو نظر مې ټول ژوند بدل کړه، ستا خندا مې د زړه خوښي ده، ستا خبرې مې آرام دي، بې له تا نه هر ماښام اوږد دی، هر سهار نیمګړی دی. کوم ای آی غزل یا کوم ای آی ساز چې تاسې راسره واورېدئ دا د ای آی جوړ و. دا موږ په ای آی په موبایل کې جوړولی سو. د دې لپاره تا ته دا ضرورت نشته چې ته ځې په یو سټوډیو کې غزل جوړوې. که ته غواړې په ملګرو پسې غزل جوړه کړې، که ته غواړې په دوستانو پسې غزل جوړ کړې، که ته غواړې په ځان پسې غزل جوړ کړې، که ته غواړې هر ډول مینه ناکه عشقي هر ډول غزل جوړه کړې، په ای آی باندې بالکل اسانه خپل موبایل کې بې له کوم مصرفه څخه جوړولی شي. په دغه ویډیو کې درته داسې طریقه ښیم، داسې درته ټرک ښیم چې ټوله سوشل میډیا کې چا نه وي درته ښوولی، یا د دغسې سونګ جوړولو یا د دغسې غزل جوړولو داسې یو ټریک درته ښیم. ویډیو به تر پایه راسره ګوري. که کوم ملګري زموږ په چینل کې نوي دي، چینل سبسکرایب او دغه ویډیو لایک، او که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ په کومنټ کې راته وکړئ. لایک مه هېروئ، ځکه ستاسې لایک ما لپاره تشویق دی. زه تشویق کېږم ستاسې لپاره نور داسې ویډیوګانې جوړې کړم. نو وخت نه ضایع کوو، راځئ په ویډیو پیل کوو. د دې لپاره ملګرو تاسې ته د یو اپلیکیشن ضرورت دی. ما تاسې ته یو بله ویډیو هم جوړه کړې وه، ای آی سونګ جوړول یا ای آی غزل جوړول، چې د هغه لینک هم د ویډیو ډسکرپشن کې شته، تاسې هغه هم سره وګورئ. خو هغه دومره واضحه یې پښتو غزل نه سو ویلی، خو دا دومره واضح درته وایي لکه تاسې په سر کې واورېدئ چې بالکل لکه یو انسان چې جوړوي. یو اپلیکیشن ضرورت دی چې هغه اپلیکیشن دغه اپلیکیشن دی چې په ګوګل پلی سټور کې شته. ویډیو ګوري ملګرو، داسې مه کوئ چې تر یو ځایه ګوري بس ځینې وځئ او بیا پوهېږئ نه. ګوګل جیمینی دا که تاسې په پلی سټور کې سرچ کوئ، دغه به اپلیکیشن نه شئ پیدا کولی په سرچ په دلته که موږ سرچ بار ته راسو او دلته سرچ وکړو ګوګل جیمینی، ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن دلته نشته هر څومره چې وکړو. خو اما ما څنګه پلی سټور کې راپورته کړي، د دې د لینک د لارې که ته پر لینک کلیک وکړې ته بیا راتلی سې او ته دا ګوګل جیمینی پیدا کولی سې. نو د دغه لینک چیرې ده چې موږ دغه ګوګل جیمینی ډاونلوډ کړو. د ګوګل جیمینی د ډاونلوډ کولو لینک زموږ ټلګرام چینل کې دی، او زموږ ټلګرام چینل لینک د ویډیو ډسکرپشن کې دی. ډسکرپشن ته ولاړ شه، ټلګرام چینل لینک باندې کلیک وکړه، سیده دې بیا یې هغه د جیمینی لینک ته جیمینی لینک باندې چې کلیک وکړې پلی سټور ته ځې او جیمینی ډاونلوډ کړه. کله چې جیمینی ډاونلوډ کړم ټلګرام چینل کې هم راسره پاتې شئ. نو چې کله دې جیمینی ډاونلوډ کړه، د جیمینی د چې د ډاونلوډولو وروسته به جیمینی داسې راخلاصي. خو یوه شرط دا دی چې تاسې یو وي پي ان په موبایل کې فعاله کړئ. یو وي پي ان باید تاسې په موبایل کې ولرئ یا هم فعاله کړئ. دلته که تاسې راسئ ملګرو، که د کوم کسان سره وي پي ان نه وي، دلته راځئ ورته لیکئ وي پي ان، دا سپیل سو سپیل د زیات کسانو پسې دلته زیات مشهوره وي پي ان دي، خو زما سره خپله فیورټ سوپر وي پي ان، پروټان وي پي ان، ایکس وي پي ان، دا درې زما فیورټ وي پي انونه دي او دا زه خپله کاروم. تاسې هر وي پي ان ډاونلوډ، هر وي پي ان کار کوي. یو وي پي ان به واخلئ، هغه به ځان سره څنګه کوي کنیکټ به کوي، فعاله به کوي. زه وي پي ان کنیکټوم ملګرو، ما یو وي پي ان کنیکټ کوي پر کاناډا سرور باندې. نو دلته به راځئ ګوګل جیمینی به راخلاص کړو. ګوګل جیمینی چې مو کله راخلاصه کړه، ګوګل جیمینی ته زه په صحیح طریقه درته ښیم. ګوګل جیمینی چې کله ولس ګوګل جیمینی په دا ډول درته راخلاص کړي چې میچ کریډي میوزیک بوسټ میډي، دا ګورئ هر تاسې ډېر خدمات لري. خو دلته چې داسې راخلاص کړي دلته به ورته ولیکو موږ ته پښتو ورته لیکي ملګرو. موږ هره ویډیو په پښتو جوړوو، نو باید پښتو باندې ورته ولیکو. دلته یو لیکنه ورته کوو. یوه خبره بله ملګرو، تاسې پر سکرین باندې دغه یوه ویډیو سره وګورئ، په ای آی جوړه سوې ده، تقریبا 11 ورځې مخکې اپلوډ کړې ده، 1.1 میلیون ویوز یې اخیستی دی، هغه هم پښتو غزل ده. که تاسې کار ورته وکړئ په دغه ته په دې باندې به زه بیا په ویډیو په اخره کې هم یو څه تفصیل ورکړم، تاسې ډېر ښایست ترلاسه. نو موږ دلته ورته موږ ته یو غزل جوړه کړه په ښایسته اواز سره. نو د غزل که تاسې ملګرو ورته لیکلی وي، خو تاسې ورته پیسټ کړئ، او که تاسې نه وي لیکلی نو دوی درته جوړوي. ملګرو دا یو خبره په دې کې شته. نو ما دلته یو غزل جوړه کړې، زه غواړم دا غزل ورته پیسټ کړم. ملګرو دغه ګوګل جیمینی تاسې ته غزل جوړوي، خو اما څو جوړوي؟ کنیکټینګ ګورئ، اوس به تاسې خپله کنیکټینګ یور 30 ټریک. نو ملګرو دا تاسې چې کوم غزل جوړوي دا 10 ثانیې وي، نو تر 10 ثانیې اضافه غزل تاسې ته نه جوړوي.
خو بیا هم تاسې که ورته وایاست چې داسې جوړه کړي ما ډېر کوښښ نه دی کړی. نو تاسې چې یو غزل ورته ولیکل دې ثانیې چې تر کوم ځای وویل بیا هغه ترې خرابوي چې پاته وه بیا هغه ورته پیسټ کوئ، بیا هغه په وایس بیا په ایډیټ سره دا سره یو ځای کوئ. نو په دغه ډول باندې بیا تاسې کولی شئ په دې باندې هر څومره غزلې جوړه کړئ او دا بالکل په افریق کې جوړولی شئ. نو ملګرو دغه ویډیوګانې چې تاسې وینئ پر اسکرین باندې چې ما تاسې ته مخکې هم شو کړئ دغه ګورئ دغه یو غزل دی چې تقریبا 1.1 میلیون ویوز یې اخیستی ځان پښتو ده چندانې سمه یې ویلې هم نه ده. که تاسې دې ته کار وکړئ پر یوټیوب یا پر بل څه پلیټفارم باندې یا پر بل څه باندې په ټیک ټاک باندې تاسې په دې باندې په زراو ډالر عاید ترلاسه کولی شئ چې څوک وخت ولري. نو ملګرو ګورئ موږ ته یې غزل جوړه کړه، راځو دا غزل پلې کوو وایې اورئ. ګورو تاسې ستا د مینې رنګ دی زما د زړه په تل کې، ستا د سترګو نور دی زما د ژوند په لار کې، ستا په یاد کې خاندم ستا په یاد کې ژاړم، ستا د مینې اور دی بل دی زما. ملګرو لیدلی شئ څومره په زړه پورې څومره ښایسته. نو دې سیکنډ ته بیا چې موږ اوس دا ګوره دوی تر کوم ځای پورې دا خبرې کړي دي تر کومه ځای پورې چې دوی دا خبرې کړي بیا تاسې کولی شئ د دې څخه نور پرې جوړه کړي. نو دې څخه تاسې ډاونلوډولی شئ ګیلري ته او بیا په ایډیټ سره یو ځای کولی شئ. نو ګورم تشویق ګورم لایک ګورم که ستاسې خوښه وي د دغه پوره کورس به درته راوړم چې څنګه یو ښه یوټیوب چینل جوړ کړو، څنګه په ای څه ډول ایډیټ غزلې ته ورکړو، څه ډول یې په اواز سره جوړه کړو او څه ډول یې پورته کړو چې هغه په میلیون کې ویز واخلي. تاسې به وایئ ته ولې نه کوې خو زه ورته وخت نه لرم. نو دا وه طریقه کومه خبره به نه وي پاتې شوې. په دغه ډول تاسې نعتونه غزلې هر څه په دغه ګوګل جیمینای کې جوړولی شئ. که مې ویډیو خوښ شوی بیا هم یادونه کوم ویډیو لایک کړئ، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسې غزلې نه شئ جوړولی په چټ جی پي ټي جوړوئ او کوم خپل لیکل یې خپله جوړوئ او که نه دغه جیمینای ګوګل جیمینای خپله درته لیکي او خپله درته جوړوي. مننه ښه وخت.